بسم الله الرحمن الرحیم. د رحمان بابا غزل به وایو. که ته نه کړې په بل چا باندې غرض، بل به هم نه کوي په تا باندې غرض. که ګدا د بل په غولي غرض نه کړي، سپی به نه کي په ګدا باندې غرض. په ساحل کښتۍ د هیچا نه ډوبېږي، که څوک نه که په دریا باندې غرض. خلوتیان په خپل خلوت کې فراغت وي، د رسوا دی په رسوا باندې غرض. دا دنیا په احمقانو د ودانه دانا نه که په دنیا باندې غرض. زه رحمان د عشق په درد کې هسې خوښ یم چې مې نشته په دوا باندې غرض. واه واه. که ته نه کړې په بل چا باندې غرض، بل به هم نه کوي په تا باندې غرض. ته د بل په کار کې کار نه ساتې، جو بل به هم ستا په کار کې کار نه ساتي. ساده خبره ده چې ته خپل ژوند تېری، جو بل به هم خپل ژوند تېری. چې ته د بل په کار کې په ژوند کې ګوتې نه وایې، چې ستا په کار کې ستا په ژوند کې به هم څوک ګوتې نه وایي. که ګدا د بل په غولي غرض نه کړي، سپی به نه که په ګدا باندې غرض. ګدا خیراتي چې اوس د بل د غولي تماشې کوي، د خلکو کردن نه ننوځي، نو د هغوی سپی به پس بیا خامخا غاپي. که د ده صرف د خپلې ګداګرۍ سره کار وی، صرف خیر غوښتی د بهر نه یې اواز کولی، جو سپي به پسې نه غپل بیا. نو مطلب یې دا دی چې د خپل کار سره کار ساتل په کار دي که نه. هر کار په اخلاص او په طریقه باندې هغه کار چې څنګه کول غواړي هغه شان کول په کار دي، که نه بیا خبره ورانیږي. په ساحل کښتۍ د هیچا نه ډوبېږي، که څوک نه که په دریا باندې غرض. نو چې ته مشکل کار ته لاس اچې، نو بیا به خود تا ته مشکلات مخې له راځي. کښتۍ په ساحل ولاړی خو نه ډوبېږي، خو چې بندی سیند ته ور واچوي، په سیند کې طغیاني راغلي او دا کښتۍ مجدار ته لاړه شي، جو ډوبه شي. نو مطلب یې دا دی چې لکه کار ته اول کتل په کار دي چې آیا دا کار زما د وس کار دی که نه دی. د هغې نه پس په هغې ته بیا لاس اچول په کار دي، کول غواړي. په ساحل کښتۍ د هیچا نه ډوبېږي، که څوک نه که په دریا باندې غرض. خلوتیان په خپل خلوت کې فراغت وي، د رسوا دی په رسوا باندې غرض. نو خلوتیان هغه یې کومو چې تنهایي اختیار کړي، ګوشه نشیني اختیار کړي، هغوی په خپل خلوت کې خوشحاله وي، یوازې ځان له خپله مراقبه کوي، سوچونه کوي، خپل کارونه کوي، خپل لیکل کوي، لوستل کوي مثال په طور. خو یوازې نو هغوی فارغ وي، هغوی په چا کې کار نه وي، د هغوی د بل چا سره کار نه وي، صرف د خپل ځان او د خپل زړه سره یې کاري. او څوک چې رسوایی په دنیا کې په محفلونو کې بهر ګرځي، رسوا شوی په خلکو کې رسوایی، نو هغه د ځان په شان رسوا خلک لټوي او په هغوی کې بیا کار ساتي. دا دنیا په احمقانو د ودانه دانا نه که په دنیا باندې غرض. واه 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 واه. نو دنیا کې چې مونږ دا کوم آبادي نو دا اوچت اوچت بلډینګونه چې نو دا هر څه چې نو دا محلات چې نو دا بادشاهیانې چې نو دا قیمتي قیمتي څیزونه چې نو دا رنګینیانې چې نو انسانانو چې جوړې کړي دي، دا ټول د بیوقوفو خلکو کار دی. احمقانو دا دنیا ودانه کړې ده. ځکه چې څوک دانا دی، د هغه خو د دې دنیا سره څه کار نه وي، هغه خو قناعت کوي، صبر کوي، معمولي شان ژوند تېروي او ځي د دې دنیا نه. هغه ته پته وي چې دا فاني څیزونه دي، دا هر څه مجاز دی، دوکه د لا حاصل څیزونه دي. دا دنیا په احمقانو د ودانه دانا نه که په دنیا باندې غرض. زه رحمان د عشق په درد کې هسې خوښ یم چې مې نشته په دوا باندې غرض. نو د عشق درد اصل درد دی، حقیقي درد دی. د عشق په درد کې او مزه ده. په عشق دړدېدلی زړه چې دی، نو هغه د کل انسانیت درد محسوسولی شي. یو عاشق هم نه غواړي چې د هغه د زړه نه د عشق دا درد لاړی، بلکې عاشق غواړي چې دا سیوا شوی او دا لمحه په لمحه سیوا کېږي. په دې وجه د رحمان بابا په دوا باندې غرض نشته. هغه د عشق د درد نه محرومه کېدل نه غواړي، د دې علاج نه غواړي. هغه غواړي چې دا دغه شان وی چې د زړه د انسانیت او د عشق په نور باندې منوري. زه رحمان د عشق په درد کې هسې خوښ یم چې مې نشته په دوا باندې غرض.
سبحان الله، سبحان الله.